السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم د بتۍ یو هغه پټ راز چې تاسو به حیرانه کړي. یعنې ملګرو ستاسو د موبایل د ټارچ یو هغه راز چې تاسو به ټول حیرانه کړي. که چیرې غواړئ چې په دغه راز باندې پوه شئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه ګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره کوئ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ملګرو تاسو دغه اپس ډاونلوډ کړئ. د پلس لایټ فوټو هایډن په نامه ده. دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه اپس باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو ګوره دغه اپس صرف او صرف تاسو د موبایل بتۍ آن او آف کړئ. بتۍ آن او آف کړئ. ملګرو ستاسو موبایل بتۍ اوس آن ده. د هغه رقم ملګرو دلته دغه اپشنان تاسو الاو هم کړئ. کوم اپشنان چې دلته دغه تاسو ته راړول دغه به دلته تاسو الاو کړئ. ګوره ملګرو بتۍ آن شوه بیرته آف شوه بیا آن شوه بیا آف شوه. یعنې دلته تاسو د موبایل بتۍ آن او آف کولی شئ. یعنې ملګرو اوس که تاسو غواړئ چې د موبایل بتۍ آف کړئ هغه دلته آفولی او آنولی شئ. نو د دې یو پټ راز دغه ده. ملګرو دلته تاسو ته یو بل اپشن درکړی ده وایي لانګ پریس ټو پلس لایټ ټایټل ټو اوپن ویلوټ. ملګرو دلته باید تاسو په دغه باندې یوه لږ کلیک ونیسئ نو بیا تاسو په دغه کې تصویران او ویډیوګانې پټولی شئ. نو ملګرو تاسو به راسئ دلته په دغه باندې یوه لږ دا رقم کلیک ونیسئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې دا رقم کلیک ونیسئ په دغه بټن باندې اوس به هغه دلته تاسو ته خلاص شي. نو دلته به دغه ملګرو تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو الاو کړئ اوس دلته تاسو څخه کوډ غواړي وایي انټر 4 ډیجټ پاس کوډ یعنې 4 عدد ورکړئ چې د هغه په ذریعه سره به بیا تاسو کله چې هم څوک تاسو بیرته دغه ځای خلاصوئ بیا به تاسو څخه کوډ غواړي. یعنې ملګرو زه ورکومه چې دغه رقم ګوره ملګرو 4 3 2 1 بیا دغه رقم 4 3 2 1 یعنې ملګرو ما دغه 4 عدده کوډ ورکوي. ګوره ملګرو دلته تاسو اوس کوېسچن یې درکړی ده یعنې تاسو یو کوېسچن وکوئ. ملګرو هغه که تاسو هر کوېسچن کوئ هغه به تاسو انسر کوئ. نو ملګرو زه سی ومه. ګوره دلته تاسو راسئ یو کوېسچن به ورکوئ وایي واټ از یور نیک نیم. ملګرو زه دغه ورکومه نیک نیم زه دلته ورکومه خان. کله چې ملګرو تاسو نیک نیم ورکوئ ملګرو ګوره زه خان ورکومه په نیک نیم کې. بیا به ملګرو تاسو څخه کله هم دا پوښتنه تاسو وکړه چې واټ از یور نیک نیم بیا به تاسو خان ورکوئ. یعنې بیا به هغه تاسو ته دا راړي. اوس دغه رقم ایمیج ویډیوز اډیوز نوټس شیرپس او ریټ اس. نو ملګرو دلته اوس تاسو تصویران پټوئ. اوس ګوره زه راځم یو څو دانې تصویران پټومه. کله چې ملګرو دلته زه راسم ګوره دلته اوس به ماته خپل تصویران راوړي. یعنې هر څو البم چې وو هغه ټوټل البومان به دلته راوړي. دلته به تاسو نیو فولډر باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په نیو فولډر باندې کلیک وکړئ دلته به ټاپ آن آیکن ټو هایډ ایمیج. ملګرو اوس به تاسو راسئ په پلس آیکن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته تصویران راسي. اوس چې تاسو هر تصویران پټوئ هغه تصویران به دلته تاسو پټ کړئ. ګوره ملګرو زه راځم ویډیوز بیکګراونډ ته. کله چې ملګرو زه ویډیوز بیکګراونډ ته راسم دغه تصویران زه دلته پټوم. ګوره ملګرو یو دغه تصویر ده دغه مې دا رقم سلیکټ کړئ او دغه رقم یو دا سلیکټ کړئ او دغه رقم ملګرو زه یو راځم دغه اول تصویر سلیکټ کوم. دا یو څو تصویران زه دلته سلیکټ کوم. ګوره ملګرو 18 تصویران دي. په 18 کې ما 8 دانې سلیکټ کړو او 10 دانې به پاتې شي. نو دغه رقم به دلته تاسو راسئ په دې ټیک مارک نشان باندې به کلیک سره وکړئ. کله ملګرو تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړئ هغه ټول سلیکټ کړئ. نو ملګرو زه دلته اوس 10 دانې بیرته ختمومه. صرف او صرف 8 دانې پاتې کوم چې 8 دانې پاتې شي او 10 دانې نشي سلیکټه. نو ملګرو اوس بل تاسو راسئ په دا هایډن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په هایډن باندې کلیک وکړئ هغه 10 تصویران به هغه 8 تصویران به دلته پټ شي. نو ملګرو زه اوس راځم ګیلري ته. کله چې ملګرو زه ګیلري ته راسم هغه تصویران به اوس لا ګیلري کې نه وي. یعنې هغه تصویران به اوس په ګیلري کې نه راړوي او دلته به تاسو ته په هغه کوم اپس کې تاسو پټ کړي دي هغه به هلته راړي. نو ملګرو زه دلته راځم ګیلري ته. کله چې ملګرو زه ګیلري ته رالم کوم تصویران چې ما پټ کړي ول ګوره ویډیوز بیکګراونډ کې ګوره 18 تصویرانو په 18 تصویرانو کې اوس 10 دانې پاتې دي او نور ټول پټ شو. دغه رقم تاسو ویډیو هم پټولی شئ هر شی پټولی شئ. نو ملګرو دا د بتۍ یو پټ راز ولو چې ما تاسو ته دروښوی. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره
زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. او ملګرو که چیرې تاسو یوه ویډیو ته ضرورت لرئ، یوه پوښتنه لرئ، موږ ته یې لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو او ستاسو د پوښتنې جواب درکړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.